سوات کې د وسلوالو په ضد په لوی کچه اپریشن روان دی. سکیورټي فورسز تحصیل کابل، کوزه باندې، برب باندې، ننګولۍ باندې د تیرو 10 ورځو راهیسې سخته بمباري کوي. د کوزې باندې سیمې څخه ټول خلک د خپلو کورونو ویستی شوي دي او دغه رنګه خواوشا کلونه هم روزانه خلک محفوظ ځایونو ته روان دي. دا خلک د سکیورټي فورسز له اړخه د بمبارۍ او پرله پسې کرفیو له امله د ګڼ شمېر مشکلاتو سره مخ دي. بلخوا سکیورټي فورسز دعوه کوي چې دې اپریشن کې ګڼ شمېر وسلوال وژلی شوي دي او د هغوی مضبوطې مورچې تباه کړی شوي دي. ولې اپریشن رای حق فیز 2 کې زیاتره عام ولس په نښه کیږي او تر اوسه پورې اپریشن دوران کې د 100 نه سیوا عام خلک وژلی شوي دي. دغه رنګه ګڼ شمېر ودانۍ ړنګېدلي دي. کله کوم د خو راومې واته د پاس رامانې ټوپې وړېږي دا مې راویستې ته دی ونو لاندې به ناستې چې ما د اګوستان جامې راواخیستې او ما راوړې او نور زما په دغه مه کوئ نوره او زما له چې دی نو زما له استابونه زما له دغه ټول وي پرېږدئ چې دا پولیس او دا مجاهد دی او که پولیس دی او که څه دي پرېږده هغو ته پاتې د خدای لپاره چې کوم دی دا روډ څه ورځې آزاد کوي او بیا ځان له که جنګ کوئ نو کوئ خو خلک خو مړ شو ټول نو که وژنئ خو بیا ټول د سیل منې مړه کوي چې تاسو خوشحاله شئ او د کوره مه وځئ نو چېرته لاړ شو اسمان ته وخیږو ځکه کلکه د اسمان لرې دی او ګولۍ راباندې ورېږي د خدای د رسول دپاره د دې مسلمانانو نه قلار شئ. د کلي ماحول داسې دی چې بس چوپیا ویرانه پروت دی پردي کورونه ماشومان زنانه تاسو په خپله باندې نه دی زنانه ودال دی هلته لفټ زانګو کولاو شي نیمه ګنټه کولاو کې نیمه ګنټه بند دی زنانه پکې ناستې دي د سیند په منځ کې زانګو ولاړه ډېر غټ تکلیف دی. ستاسو په واسطت باندې مونږ وایو د ای وي ټي خیبر په واسطت باندې چې یاره حکومت ته د دې څه حل راوباسي او دې زنانو او ماشومانو له امن ورکړي. نو دا څنګه حکومت ته اخیم د حکومت نه سوال کوو چې دا د حکومت خو دې لپاره دا فوج خو تنخواه زموږ په دې خوري باندې د خزانې 80% زموږ خزانه فوج خوري دا په دې خوري د موږ ساتي نو چې دا زما امن نشته دا فوج د تنخواه ولې دومره ورکوي څه ډول شوی دی. موږ خو د خپل حکومت نه دا سوال کوو د خپلو مشرانو نه د ام پي اي ام ان اي نه چې اخر دې د حالاتو غور وکړي چې دغه حالات نن دلته کې دی سبا په ما باندې التم دی نو اخر دې مخنیوی به څوک کوي. لا داسې دي چې اوس چې زه راتلم د خوازخیلي په چوک کې یو مړی پروت و چا وویشتو نه پولیس په خوا لاتلو نه پوجي خوا لاتلو هلته کې پروت و د هغې څوک د تپوس نشته. اخر ځنګ د حکومت دی کم ځای کې دا خو د آرمي ډېرې خبرې کوي د خلکو وایي آرمي به سوات ته راشي هلته به امن راشي هلته کې به دا راشي دا به راشي نو موږ خو دا ونه لیدل چې په سوات کې اوس دغه د مړي تپوس څوک نشي کولی په روډونو کې مړي پراته دي څوک یې د روډ نه خوا کولی نشي. دا وخت په سوات کې د غیر